السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول ور روغ جوړ او د صحت په جام به یاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو د واتس اپ هیکینګ په اړه چې تاسو څنګه کولای شئ چې د بل چا واتس اپ هغه هیک کړئ چې هغه څه کوي په خپل موبایل کې هغه به ټول تاسو ته معلومیږي. یعنې د هغې واتس اپ تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ، د هغې واتس اپ هیک کړئ. صحیح ده، ډېر اسانه طریقه دی دوستانو. د دې دپاره نه اپلیکیشن پکار دی نه هېڅ هم نه ده پکار. د دې دپاره صرف یو کوډ دی. تاسو په څه نه یو څه طریقې سره هغې ته دغه کوډ ولیږئ، ورته ټلیفون وکړئ، په خولې هم ورته ویلی شئ، هر رقم چې وي هغې ته به تاسو وایئ چې دغه کوډ په خپل موبایل کې ډایل کړه. چې کله هم هغه په خپل موبایل کې دغه کوډ ډایل کړي نو اټومیټیکلی د هغه واتس اپ ټول به کنورټ شي، ستاسو موبایل ته به راواوړي. چې څوک هم بیا هغې ته میسیجونه کوي هغې ته به نه ځي، تاسو ته به راځي. چې څوک آډیو میسیج کوي، ټیکسټ میسیج کوي، تصویران درلېږي، هر څه چې کوي هغه به صرف تاسو ته راځي. که دومره پورې چې هغې ته څوک زنګ وهي نو هغې ته به زنګ نه ځي، تاسو ته به راځي. ډېر اسانه طریقه ده دوستانو، سمپل، خو صرف تاسو دغه پکار دی چې هغې ته ووایي چې دغه کوډ هغې د خپل نمبر نه ډایل کړي. هغه کوډ څه شی دی دوستانو؟ د کوډ د ډایل کېدو نه مخکې تاسو ته یو خواهش درنه کوم چې دغه غلط استفاده ترې مه کوئ. دا کوشش کوي چې خپل کور دپاره استعمال کړئ، یعنې ماشومان خپل کنټرول کړي، خپل واړه ورونه کنټرول کړي. صحیح ده، غلط استفاده د دې نه بالکل مه کوئ. صحیح. بیا د هغې نه پس ګورو دوستانو کوډ څنګه ده. صحیح ده، چې کله هم تاسو خپل ډایلر ته لاړئ صرف 2 او دلته به تاسو بیا خپل نمبر ډایل کړئ. چې کله هم تاسو خپل نمبر ډایل کړ هیش به ورته ووایئ، ورته ووایئ چې دغه کوډ په هر دا اوس تاسو پورې ده چې دا تاسو څنګه هغه کس دې خبرې ته تشویقوئ چې هغه د خپل نمبر نه یا ورته ووایي چې یاره دې زلوډ کېږي، یا ورته ووایي چې دغه کوډ که زما چینل راځي، یا ورته ووایي چې یاره دغه کوډ میلاو که تاسو ته به دومره پیسې زه در ولېږم، ایزلوډ به در وشي، یو څه بهانه ورته وکړي. چې کله هم دا دغه کوډ ډایل کړي نو اټومیټیکلي د هغې نمبر به څه کېږي، بند به شي او د هغې واتس اپ نه بندېږي. صحیح ده، د هغې واتس اپ به آن وي. یعنې چې کله هم تاسو د خپل واتس اپ نه بیا لاګ آوټ شئ او د هغې په نمبر باندې تاسو واتس اپ جوړ کړئ نو کوم ویریفیکیشن کوډ چې غواړي هغه به ستاسو نمبر ته ځي. بیا چې کله هم د هغې اټومیټیکلي د هغې واتس اپ هلته هم کولاوي دلته به هم کولاوي نو تاسو د هغې ټول واتس اپ د خپل واتس اپ نه کنټرولولی شئ. او که تاسو بیا غواړئ چې هغه بالکل واتس اپ د هغې ځینې لاګ آوټ شي د هغې د واتس اپ نه نو بیا زما هغه یعنې دلته دې لاګ نو تاسو به دلته په دې کلیک کې سیټنګ ته به راشئ. چې کله هم راغلی اکاونټ ته به لاړ شي او دلته 2 سټیپ ویریفیکیشن دا به انیبل کړئ. دا 2 سټیپ ویریفیکیشن تاسو کله آن که بس اټومیټیکلي د هغې واتس اپ به بند شي او تاسو سره به صرف د هغې واتس اپ آن وي. او که تاسو نه غواړئ چې هغې سره دې هم آن وي، کنټرول یې زما لاس کې وي، نو سمپل څه وکړئ، دغه کوډ ورته ولګئ، خپل واتس اپ لاګ آوټ کړئ، د هغې په نمبر باندې واتس اپ جوړ کړئ، ویریفیکیشن کوډ به تاسو ته راځي او د هغې واتس اپ استعمال کړئ. بیا هم درته دوستانو وایم چې دا غلط استفاده د دې کوډ نه مه کوئ. صحیح ده دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک یې کړئ، چینل ته نوي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.